پورونه ولګول او برای کړل الریډي ځکه چې ترانسپورټ خرچه وه بیا د هغې نه پس په 3 اپریل باندې یو بیا چې کوم دی نو په عوامو باندې 137 روپۍ په یو شپه کې ریټ اوچت شلو د پټرولو چې 458 روپۍ نوې قیمت کېښودی شلو 35,000 روپۍ د میاشتې سګرې وي او هغه په هغه 35,000 کې د یو ځای نه بل ځای ته په یو ګاډي کې ځي یا په موټرسایکل باندې ځي او هر روزمره کې 1 لیټر هم استعمالوي نو د هغه ډېر غټه خرچه کېږي دغسې یوازې دا نه د هغه تر وړې قیمت چې کوم دی نو د 2500 نه 2700 ته لړ شي داسې نور چې کوم دی نو د سبزي شوله داسې غوښه شوله داسې نور هر څه شو نو د هغه په 35,000 کې هغه الټا قرضداري کېدی شي کله د زمین په حال باندې رحم وکړي ځکه چې دا خو زمین نه پاتې ده او بله خبره دا ده چې غونډه دنیا وایي چېرې ورلډ 3 کېږي به او په کېدو والا دی ځکه چې په دې کې زیاتره ملکونه چې کوم دی یو بل ته په مخامخ باندې سپورټ نه کوي لیکن شا په شا باندې